سلامونه دوستانو، که ته هم د ای آی په سایتو باندې کار کوئ او ویډیو جوړوئ، ممکن ده چې بعضې دا سایتونه وخت چې ته ویډیو دانلودوئ پر هغه ویډیو باندې یو واترمارک یا خپل لوګو هم واچوي. که ته غواړې دا لوګو او واترمارک ونه لري، څو لارې لري. اول دا چې کولی سئ هغه پرو اکانت یې واخلئ چې بالا ته واترمارک درنه کړي، یا کولی سئ په کپ کټ کې خپل لوګو پر باندې د هغه لوګو پر ځای پرېږدئ، یا کولی سئ داسې سایت چې زه ته معرفي کوم هغه ته ولاړ سئ او خپل ویډیو پکښې ډاونلود کړئ، اپلود کړئ او پر ځای بې واترمارکه ویډیو برته ځان ته ډاونلود کړئ. راځئ چې دا سایت ته معرفي کړم. دوستان دغه سایت دی، د دې نوم هم زه ته په ډسکریپشن کې پرېږدم او نوم یې هم دغه دی، کولی سئ دې ځای مو ووینئ. دې سایت ته چې راغلئ، دې صفحې ته چې راغلئ اپلود باندې ووهئ، دلته هغه ویډیو چې غواړئ واترمارک یې ورک سي دلته یې راووهئ، دغه اولي افضل انتخابوئ، دې ته هم لاس نه وهئ، دا یې اندازه ده چې غواړئ دا چې پاکې دې اندازه ده، دا مو چې دلته پاک کړئ پر دې به ووهئ. دا نو دلته یو دقیقه ته 2 دقیقې ټول بس چې دا د دې واترمارک پاک کړي. دلته لاندې نوشته یې 2 یا 3 دقیقې ټول بس چې د دې دغه واترمارک یې پاک کړي. ولې دوستانو، زه اوس دې ته دواړه ښیم، دا وګورئ دلته لاندې واترمارک لرئ، صحیح دی، دلته لاندې واترمارک لرئ. دا چې بیا دی د دې واترمارک نشته، په دې رقم یې واترمارک پاکوي. د دې ځای چې ووهئ دلته ډاونلود ووهئ، پر دا 3 ټکو چې ووهئ ډاونلود راځي، ډاونلود راته ډاونلودي کېږي. بره هر رقم چې مو زړه غوښتی ځینې استفاده وکړئ. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتل.